افغانستان ته ډیر ښه او پاکستان ته بد خبر. بنگلاديش د پاکستان له قصده افغانستان سره څه وکړل، ویډیو تر پایه وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې مطلب در سره شریک کړو، که چیرته زموږ چینل سره نوي یو ځای شوي یاست او د سپورت او په خاصه توګه د کرکټ مینوال یاست، نو همدغه چینل مو په خدمت کې دی، ضروري در سره سبسکرایب کړئ. د بنگلاديش کرکټ بورډ تازه د آسیایي 11 کسیزې لوبډلې لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې 2 افغان لوبغاړي پکې شامل دي. دغه شل ورځې سیالۍ چې د شیخ مجیب الرحمن د سلمي زیږدیزې کلیزې په ویاړ په بنگلاديش کې د آسیایي 11 کسیزې او نړیوال 11 کسیزې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه سیالیو لپاره د آسیایي 11 کسیزه لوبډله کې کوم پاکستاني لوبغاړی نه دی اخیستل شوی. په دې لوبډله کې د بنگلاديش، هند، سریلانکا او افغانستان لوبغاړي شامل دي. د افغانستان په لوبغاړو کې ورو توپ اچوونکی راشد خان او مجیب الرحمن په دغه لوبډله کې ځای پیدا کړی، خو د نړۍ مخکښ الراونډر محمد نبي بیا پکې نه دی اخیستل شوی. په دغه 15 کسیزه نوملړ کې ایل راهول، شکر داوان، تمیم اقبال، ویرات کوهلی، لیتونداس، ریشب پانت، مشفق الرحیم، توسیرا پریرا، راشد خان، مستفیض الرحمن، سندیپ لامی چین، لاسه ملنگا، محمد شامی، کلدیپ یادو او مجیب الرحمن شامل دي. شیخ مجیب الرحمن د بنگلاديش د ازادۍ اتل دی چې له پاکستان یې خپلواکي ترلاسه کړې وه. سږکال د نوموړي د زیږېدو سلمه کلیزه ده او بنگلاديش غواړي چې په هره کچه په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځي. په آسیایي 11 کسیزه لوبډله کې د پاکستاني لوبغاړو نه اخیستو پرېکړه ډیر مخکې د بنگلاديش کرکټ بورډ او د هند کرکټ بورډ مسؤلینو ترمنځ شوې وه. په دغه پرېکړه پاکستان سخت غبرګون هم ښکاره کړ، خو هند او بنگلاديش ورته وویل چې په هیڅ حالت کې هم دوی پاکستاني لوبغاړي په لوبډله کې نشي شاملولی. نو قدرمنو مینوالو، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ډیره مننه او ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.